خلکو سره ښه تعامل کول دي چې له هغوی سره نرمي وکړي او په ورین تندي ورسره میلاو شي، نیکي ورسره وکړي او له تکلیف رسولو نه ځان وساتي. په دې کې قانون دا دی چې د بل لپاره به هغه څه خوښوي چې د ځان لپاره یې خوښوي، لکه هغوی ته ښه خبره کول، ښه کار کول، هغوی سره ښه تعامل کول. د دغو اصولو برابر الله تعالی د خپل نبی صفت بیان کړی دی. فرمای او بېشکه ته یقینا پر ډیرو لویو اخلاقو باندې فائز او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تر ټولو کامل مؤمن هغه دی چې اخلاق تر ټولو ښه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمن په ښایسته اخلاقو سره د تهجد کوونکو او روژه نیونکو خلکو درجې حاصلولی شي. مسلمان اوروره په خپل ژوند کې په دې اصل حرص وکړه ته باید ښه اخلاق ولرې او پر ښه لار لاړ شي. د الله په نزد دغه لوی عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم دغه عمل داسې نیکي بللی ده چې انسان جنت ته رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې نیکی او بدی څه شی دی؟ نه هغه وفرمایل نیکی د ښو اخلاقو نوم دی او ګناه هغه ده چې ستا په زړه کې بدوالی راشي او ته دا نه خوښوې چې خلق پرې خبر شي. له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې هغه کوم عمل ده چې اکثر خلق به جنت ته داخلوي؟ وی فرمایل له الله نه ویره کول او ښایسته اخلاق. نو الله دې پر تاسو رحم وکړي. دا وصیت او په دې کې دا 3 اصول او دا لوی قاعدې چې تاسو واورېدلې دا عملي کړئ، نو په دنیا او آخرت دواړو کې به کامیاب او نیکبخته شئ.